ګناه کوي او خلک له ګناه منې کوي. ملا په منبر ډول وهي او ما منې کوي. محفل کې خو فنکار او ملا دواړه محترم دي، دوی دا منې کول غواړي که دا منې کوي. زه ګډ شوم په جومات کې په قرآن د خدای په حکم، نو دا خو ملا مونږه د زنا منې کوي. ستا خیال دی خدای زما د زړه د کوره نه وباسي، روانه وي او راشي زما سا منې کوي. ستا خیال دی خدای زما د زړه له کوره نه وباسي، روانه وي او راشي زما سا منې کوي. دا خلک خو پروازه بې دلیله فتوا ګرځي، دا خلک خو سړی له حق وینا منې کوي. هر سړی ګوري چې صادر د دې جنۍ نشته، خو چا کې زړه نشته او چا سره روپۍ نشته. دا پرېړه کې کتابونه دا دلیل ورکوي چې په دې خلکو کې هیڅ شوق د زندګۍ نشته. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات ومنئ. غازي نادان یم او خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار. په دې خپرونه کې موږ سره نن یو داسې زلمی لیکوال ناستې کوي چې هغه ډېر ښه شعر او ډېر ښه فکر دی. دغه انداز داسې دی چې یو ځل خلک واوري نو د هغه مینوال جوړ شي. د ملاګورو د سیمې زلمی لیکوال اتحاد پرواز صاحب موږ سره ناستې کوي. اتحاد پرواز صاحب ډېر وخت پس د تارکلی ویم، مینه درته ویم او په خیر حالې درته ویم. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه غازي. تاسو ته په خیر راغلی او ستړي مه شئ. مننه. اتحاد پرواز صاحب، څنګه چې ما دغه یو نیمه میاشت انتظار وکړو نو زما مقصد دغه دی چې زمونږ د ملګرو به هم ډېر انتظار کړی. تاسو ډېر ځل د چوټي هم ډېره زیاته ټایم یې واخیست، نو زه وایم چې د دې ملګرو دا تنده به ستاسو په دې کلامونو باندې ماتوو، نو څه دې ولې داسې نوي راوړي دي؟ بلکل همداسې ده. او تاسو ذکر وکړئ د ملګرو، نو یو شمېر ملګري ګڼ شمېر ملګري شعرونه غواړي، خو بس دغه څه مجبورۍ راشي مخې ته، نو د هغه ټولو په نوم چا چې انتظار کړی دی. لکه چې زر خوري ګزارونه د شیشو دکان کې، زما دا رنګ رنګ خواهشونه د شیشو دکان کې. سر خو دې وخوري چې ځواني وي او غریب وي سړی، او راځوړند وي میلونه د شیشو دکان کې. نیغ راته ودرېږي چې چا سره بازار ته لاړ شم، زما د خویندو ارمانونه د شیشو دکان کې. زما د زړه او د وطن د ارمانونو تصویر، لکه چې مات وي ګلدانونه د شیشو دکان کې. پروازه اوس ورسره نه ځمه انکار کومه چې د یارانو وي کارونه د شیشو دکان کې. ډېر ښه، ډېر زبردست. مین غوښتنه ستا د شال کوي چې ورمولې، چې څومره خوند به دا وصال کوي چې ورمولې. پلارانې مخکې صف کې وایي امریکا غرقه کې، زامنې وروستو صف کې سوال کوي چې ورمولې. د خان له قیده د ملا د سخت گفتار مړه شوه، یوه پنجره کې او یوه مرغۍ له ډاره مړه شوه. ګستاخ لندن کې و سړکونه پاکستان کې بند و، پروازه ما سره بیمار لور په لاره مړه شوه. حقیقت دی یار. ډېر په کلي کور کې د جرګې او د لار یو سړی وي، خبرې ډېر سړي کوي خو د کار یو سړی وي. په خاندان کې د زامن او لمسي ډېر پاتې شي، خو چې ځای نیسي د نیکه یا د پلار یو سړی وي. حجره کې 200 کسان وي په یو کلي کې، خو چې ورسره وي د خبرو اختیار یو سړی وي. جومات کې هر سړی په بل پسې کتار جوړوي، خو د دې ټولو کتارونو سردار یو سړی وي. یو مداري وي او ټول ښار تماشې له راشي، ګنې په منځ کې یو نولی وي، یو مار یو سړی وي. یو مداري وي او ټول ښار تماشې له راشي، ګنې په منځ کې یو نولی وي، یو مار یو سړی وي. تاسو فنکار په منځ کې نه پرېږدئ یو امن غواړئ، دا خو زمونږ په شان سړو کې د شمار یو سړی وي. زه د ښار کومه کوڅه کومه لاره وساتمه، مجرمان ډېر وي او لیکلی اخبار یو سړی وي. قصور د زړه وي او په درد ټول وجود خفه وي، عذاب ټول کلی تېروي ګناهګار یو سړی وي. د یو سړي په سر د ډېرو خلکو کار روان وي، دکان له ډېر خلک راځي، دکاندار یو سړی وي. ورسره تلل مو مجبوري ده، ګنې ښه پوهېږو چې یا به 2 سړي وي یا به په لار یو سړی وي. حجر اسود پروازه هر یو کاڼی نشي کېدی، سرونه ډېر وي خو لایق ته د اثار یو سړی وي. ډېر ښه.